لږ به دا ټوپک دی وګورو داسې لږ راکوشه ته د غاړې ته که دا موټر کوز کونړ تا نوم څه دی فرهاد دی او کونړ کومې ولسوالۍ مرورې ولسوالۍ لغمان اوس لغمان ته روان یې نه چکر ته راغلی چکر ته راغلي وایي السلام علیکم ورحمۃ اللہ ښه یې جوړ یې خیرت دی کوم ځای نه راغلی خیوې نه راغلی چېرته روان یې څنګه د مجاهدینو سره وضعیت یې در سره څنګه دی خوشحاله یې خفه یې ها لږ تېز غږېږه امنیت څنګه دی برقراره دی نور ښه یې الله دې په خیر لاړ شي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه یې ښه یې خیرت دی قراري ده په خیر یې شکر دی کوم ځای نه راغلی خیوې نه خیوې نه راغلی چېرته روان یې جلال آباد ته ته یې کوم ځای وروره لغمان یې ته یې کوم ځای خیوې ته لغمان یې اوس لغمان ته روان یې نه چکر ته راغلی چکر ته راغلي وایي څنګه دی د مجاهدینو برخورد د سره څنګه دی انشاءالله چې تاسې راغلی خو زه خو په خپله ډریوره یم الحمدلله حال افغانستان کې مونږ ته چا څه نه دي ویلي ماشاءالله مسله دې جر در کړي نو مونږ هم به خدمت کیو جنتي شي الله دې جر در کړي ستاسو امنیت خو یعنې د 500 کلونو کې چې زما عمر دی ستاسو امنیت غوندې ما نه دی مونږ هم خدمت کیو انشاءالله څه خدمت ستاسو دي چې مونږ سره پاتې کېږئ مخامخ السلام علیکم رحمت ښه راځي یاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ښه یې خیرت دی قراري ده ښه یې خیر دی کوم ځای نه راغلی کونړ نه ټولو ته یې کوم ځای وروره کونړ یې ته ښه یې خیرت دی څه مشکلات خو به نه وي مجاهدینو برخورد سره څنګه دی بالکل برابر دی وروره نو څه خدمت مونږ سره پاتې کېږئ الله مل شي مخه مخه کونړ نه راغلی دا خلک د کوم ځای دي ته مشره کوم ځای کونړ او ته کوم ځای کونړ او ته تم دي کونړ او ته ها کوز کونړ تا نوم څه دی فرهاد دی او کونړ کومې ولسوالۍ مرورې ولسوالۍ او څه کاروبار کوي شګې مدرسه کې او ته چېرته یې ته مې شګې مدرسه کې ته مې شګې مدرسه کې صحیح ده انشاءالله نو څه خدمت ضرورت مونږ ته وي مجاهدینو برخورد سره څنګه دی ښه خوندور دی الله دې جر مونږ ته خدمت شته په خیر لاړ شي الله عمل شي زه تاسې اجازه ده راغلی ښه یې جوړ یې طبیعت ښه دی خیرت دی فراري ده کوم ځای نه راغلی راغلم د کونړ نه کونړ نه څه شی دي بار کړی دا تخمونه دي خیر تخمونه دي څه شي تخم دی دا بس بنګړی دی رومي دی پیاز دی ښه او دغه شیونه تخمونه دي دفتر چېرته ځي زما دفتر ته ځم دفتر ته ځي دفتر د کوم ځای کې دی دفتر امنیت سره ها ماشاءالله څنګه مجاهدینو برخورد سره څنګه دی امن امنیت به څنګه برقرار دی الحمدلله مجاهدینو خوشاله یي ډیره زیاته نو څه خدمت شته موږ ته تاسو کور آباد خیر لاړ شي چې دغلته ګورو الله دې اجر درکړي
لاري والا خو بيخي رخصت کړی ده ځئ یو څو دانې پکې راکېب شو کې تلاشي کوي بیا ښه ځه استاده ځه اجازه زه استاده ځه اجازه ده تاته ځه وعلیکم السلام ورحمۃ الله خیر جوړې په خیر قراری ده خیرت ده کوم ځای نه راغلی شګې چیرته روان ها صحیح ده ان شاء الله الله دې اجر کې په خیر لاړ شي وعلیکم السلام ورحمۃ الله خیر خیرت ده قراری ده په خیر کوم ځای نه راغلی کونړ نه راغلی چیرته روانې جلال آباد ها تا ټوپک کارت لري ته وښیه نو ښه څنګه یې مجیدینو برخورده سره څنګه لارو کې بیخي ماشاءالله برابر دی لږ تیز غږیږي لږ به دا ټوپک دی وګورو داسې لږ را کوشه د غاړې ته که دا موټر ټوپک به دې وګورو نمبر یو شی دی که نه دی صحیح دی انشاءالله خفه نه شئ صحیح ده داسې لږ غاړې ته شئ هغلته هغې لږ غاړې ته شئ ټوپک را دغه کړه هغه لږ غاړې ته ودرېږه تاسې غاړې ته شئ بل موټر ته اجازه ورکړه نمبر یو شی دی ورشه ورته وسپاره ها نو نمبر یې مو کتلو ټوپک څنګه دی وکړې السلام علیکم ښه یې تازه جوړ یې طبیعت ښه دی خیرت دی کوم ځای نه راغلی خاص کونړ نه راغلی چېرته ځای اوسه کور هم کوم ځای کې دی بشدو دامان کې دی چشته لاړو هلته چکر هم والی و خاص کونړ ته لاره خو شابازاب کړي نه او مجیدینو برخوده سره څنګه دی ښه ده شکر بیخي برابر ټوپک اسلحه تمانچه چې به سره نه شی هم نشته موږ څه کوو نو بس دا خو پنه چې موږ مسؤلیت هم همدا دی همدې لپاره ولاړ یو تاسو په خدمت کې شپې که ورځې نو که څه خدمت ضرورت موږ ته وي غږ کوو یم زه په خیر لاړ شي په خیر لاړ شي خیر لاړ شي اخلاق ولاک موږ په زندګۍ کې